ثاني هغه ویل چې زه زړه کې ځان سره ویل چې زه سم یو کار کوم. هغه لاړو عایشه ته. عایشه ته ویله تا محمد صلی الله علیه وسلم ته ویلي څنګه یې؟ هغه ورته ویله د ستا څه مجال دی، ستا څه کار دی، ته خپل کار کوه، تا ما سره کار نشته، ما تا سره کار نشته دی. نو دینه بعد صحیح پاته چې کله هغه ته واغ ما وایي ګور متاسفانه الله اکبر لا اله الا یا الله بندگانو په پښتو ملا حدیث نسی ویلی او اعتراض مودون لوی وکس عائشه رضی الله عنها څه ورته ویل؟ د ستاسو سکرین شاټ کې تا مینوالو کې چوک وي هغوی ته زه انګریزي وښیم چې که زه انګریزي غلطه وایم بیا زه ملامت ګڼي د ستاسو بیا د صحیح مسلم ویب سایټ غلط دی، مکمل ویب سایټ دی. زه په غزي ما سره دغه د مسلم شریف مخکې پروته دا حدیث ده، دا مکمل حدیث شریف ده، مکمل حدیث. ما سره الحمدلله خپل کتاب ده. تاسې غوندې یتیمان نه یو چې په ګوګل پسې ګرځېږو، تاسې غوندې یتیمان نه یو چې په عربي باندې نه پوهېږو او اعتراضونه مو دومره لوی دي. که وی اعتراض د رسول الله په خاندان، ګور د تا نوم محمد امیر جانه تا ته شرم نه درېږي چې د رسول الله په خاندان اعتراض کوي، د رسول الله په ناموس باندې بد وایې، غوږ ونیسه، د رسول الله د ناموس توهین او سپکاوی کوي او دوه ټکي عربي دي نه ده زده، دوه ټکي عربي دي نه ده زده. دا د تا که له اهل بیتو سره مینه وای د امام علي علیه السلام زبه عربي او باید عربي دي زده کړي وای، د امام حسن او حسین زبه عربي او عربي دي باید زده کړي وای، د فاطمه الزهرا سلام الله علیها زبه عربي او عربي دي باید زده کړي وای. اعتراض د رسول الله په خاندان ده او خبره نسی کولای. زمخ کې ځکه نور دیم یو څه درواغ پسې معلوم سي. میک خلاص کړه میک دی بند دی. دې پراشوا وای راځه. دا اول خبره ته دا کوي چې زه په محمد صلی الله علیه وسلم په خاندان باندې یعنی دغه اهلیه باندې تهمتونه لګوم. اول خبره دا چې د ستاسو دا حدیث دی کنه، د ستاسو کتاب زما دی د کې زه کافر کېږم که زه هغه باندې تهمتونه لګوم، که د ستاسو صحیح مسلم غوټ ویب سایټ هغه په میډیا نیټورک د ټول دنیا ګوري. یو منټ کاری صاحب لږه خبره وکړم ته اوس غوږ ونیسه بس خلاص. په دغه حدیث کې غږیږو سید ته وایې چې په دغه حدیث کې نبی علیه السلام ښځو ته طلاق ورکړل کنه اوس غوږ ونیسه تر پایه پورې به غوږ نیسي چې زه دې کمې کله سوال درنه وکړې دغه جواب به په په یا کې راکوي تر څو دې په دې مسأله زه پوه کړم، ځکه دا د موږ کتابونه دي، د موږ په کتابونو بل څوک نه پوهېږي له موږ نه ما سوی. الحمدلله دا د قرآن آیاتونه دي، په قرآن باندې داسې څوک نه پوهېږي چې هغه قرآن مني نه. غوږ څه ښه د زړه سره چې ښه دې سر ورباندې خلاص صحیح ده. په دغه حدیث کې لیلاندې سیزې بیا څه وایي دا آیاتونه وای نازل سول، آیاتونه چې راځي په سورة الاحزاب کې، نو هغه آیاتونه چې نازل سول کنه له دې قصې نه وروسته دا آیاتونه نازل سول. الله جل وعلا ورته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غوږ شه یا ایها النبی قل لازواجک. ګور له دغه حدیث کې کنه راځي چې دغه آیاتونه وروسته نازل سول کنه دومره جوو یا څنګه په همدغه حدیث چې تا راوړی په دې حدیث کې راځي چې کله نبی علیه السلام له بیبیانو نه خفه سول نو چې نبی علیه الصلاة والسلام لاړل وروسته چې دا قصه روښانه سو دا آیاتونه نازل سول. صحیح ده؟ صحیح. ته وایې چې نبی وسلم هغه نه خفه شو یعنی طلاق نه دی کړی. وکس راځو دې دا قصه داسې وه مایک دې بند دا قصه داسې وه چې د ټولو مسلمانانو سر ورباندې خلاص. مسلمانانو ورونو ښه متوجه سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم زه دغه ځای ته اوس راتلم په دې موضوع ولا دا اوس همدغې موضوع ته زه راتلم خو ښه ده چې دا کس راغلل چې الله جل وعلا حق ورنصیب کړل او حق یې تسلیم کړل. په دې حدیث کې چې راځي نبی علیه الصلاة والسلام له ټولو ښځو نه بغل ته سول، یعنی له ټولو ښځو نه خفه سول. دا خفګانې په څه شي باندې ول راځي دې ځای ته چې یعنی دا د پښتو الفاظ یعنی په عربي کې چې راځي چې نبی علیه السلام یو بغل ته سول جیني یعنی جیني لاړل
دلته اوس د دوی دا خبرې له ټولو ښځو نه داسې نس یوازې له عایشې له حفصې نه من النساء په حدیث کې راځي من النساء له ښځو نه. ښه اوس راځي غوږ سي. کله چې نبي علیه الصلاة والسلام مسلمانانو غزوات را ډیر سول او په دې کې بیت المال او د نبی علیه الصلاة والسلام ته غنیمت راغلل، دا ټولې بیبیانې را یوځای سولې د نبی علیه الصلاة والسلام. ام سلمه ټولې بیبیانې چې د نبی علیه السلام 9 بیبیانې ژوندۍ ولې دا ټولې راغللې نبی علیه الصلاة والسلام. نبی علیه الصلاة والسلام ته چې راغللې نبی علیه السلام ته ویل یا رسول الله د موږ په کور کې فقر ده، مسکیني ده، متوجه چې د هرې خبرې ته چې سم وسر خلاص ورته هره ښځه. او په دې حدیث کې تاسې ګورئ موږ امهات المؤمنینو ته معصومې نه وایو، موږ ورته وایو چې له امهات المؤمنینو نه هم خطا کېږي، غلطي ځینې کېږي.